صابر صاحب ته د پروفیسر رحمت الله درد صاحب دا یو دوه شعرونه ډالۍ دي. رحمت الله درد صاحب فرمایي تا چې تورې کړه لیلا نشه نشه شوې، تا چې تورې کړه لیلا نشه نشه شوې، جوړ شراب دي ولړلې په رنجو کې او درد لا اوس هم د جنت خوبونه ویني، درد لا اوس هم د جنت خوبونه ویني، واړه عمر یې که تېر شو په لمبو کې. زه ډېر خوږ او ګران ملګري، زموږ ډېر قدرمن ملګري، ډېر پوخ لیکوال ملګري لقمان حسن پنهاني صاحب ته یو دوه ټپې ډالۍ کومه. وایي مسافرۍ ته دې ځان جوړ کړو، مسافرۍ ته دې ځان جوړ کړو، چاړه راواخله ما حلاله کړه مینه، او د مسافرو د خدای مل شي، د مسافرو د خدای مل شي، څوک به نه هر وي چا به زړه به یې للي وینه. ډېره مننه ګرانو ملګرو. د دې نه پس زه ډېر خوږ او ګران ملګري سید خان اختر صاحب ته بلنه ورکوم په لومړي ځل یې موږ سره ناستې کړې چې راشي او خپل احساس تاسو ته وړاندې کړي. سید خان اختر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه به خپل لومړی شعر د شربت صاحب تاسو ته نظر کوم چې اوس کوم کې نشته او زموږ د کلي یو ډېر ښکلی او ډېر قابل احترام شاعر و او ډېر قدرمن شاعر و. خدای دې هغه له اوس مغفرت نصیب کړي. خو د هغه یو شعر به تاسو ته د خپله د شاعرۍ ابتدا وکړم. وایي د محبت په لار کې ناسته ځان ته وګوره لږ، د محبت په لار کې ناسته ځان ته وګوره لږ، خلق خو تا ته په کتو باندې نظر اچوي، تا چېرته ځان ته په نظر باندې کتلي داسې تا نه داسې جوړ شوي ځان په ځان خبر کړه لږ شه. او بل به زه تاسو ته چونکې زما د شاعرۍ کې به خوشبویي تاسو ته انشاءالله د اسماعیل د شاعرۍ ذکر راځي چې ما په ژوند کې یو شاعر نه متاثرت نه دی اغوښتی. ما خپل متاثرت چې کوم دی ټول د اسماعیل صاحب نه اغوښتي دي او د هغه شاعرۍ ته ما کتلي دي او ما خپله شاعري کړې ده. زما په لومړي نظم کې به تاسو ته د هغه د شاعرۍ رنګونه ښکاري او د بل چا نقل یا د بل چا شاعري په ډول ډېر غلط کار دا به انشاءالله زه نه کوم. زما په شعر باندې به د خلکو د هغه د شعر شک ضرور راځي ځکه زه د هغه بچی یم. ژوند محبت مې د اسرا په زړه کې پاتې کا، داسې محبت مې د نظره په زړه کې پاتې کا، ځان مې بې خبر کړه، ځان مې بې خطر کړه، زړه کې مې قایم که محبت، ځان مې بیدار کړه، زړه کې مې قایم که محبت، ځان مې بیدار کړه. زه خو ستا په مینه کې دا شپه ورځې جړېږمه، خوند راله سیوا راکوي چې څومره پرې کړېږمه، دا ډېره مزه کوي، زړه ته مې اطلاع کوي، ژوند له راله راکوي او وختي سبا کوي. زړه مې داسې وایي چې زه به ستا په طرف درشمه، نه غواړي وې داسې چې د چا په طرف ورشمه، تا ته مې نظر چې شي ژوند مې په خطر کې شي، تا چې په نظر کې بیا د دې دنیا به سر شمه. مالا اسماعیل داسې نظر زړه کې راکړی دی، ما ته یې د مینې محبت هر چال ښودلی دی، ما نه څوک خبر نه دي، ما نه څوک کتلی نه دي، څوک زما په شان د ده په مینه او معطر نه دي، څوک زما په شان د ده په مینه او معطر نه دي. فخر په دې راشي زه د ده د در غلام یمه، فخر په دې راشي زه د ده د
در غلام ما وخایم که خواب کیم زدا تپا سلام ما قدر بابدا کهم دا بپخپل کهم سر کمیر کیگی پروانا دخپل سرزاد کهم ما اخترت تاسی دعا تاسو ملگر کئی راجی کئی دیدا پا خوف کی بیا دلتا نلری کڑی حل تکی بخخا جما زیپخ کل بخا جما زیتی روشن گلزا پزرگی سخا جما زیتی روشن گلزا پزرگی سخا